پیراګراف کې څه حساب دی پیراګراف کې داسې دی چې پیراګراف کې موږ سٹارټ کوو پیراګراف فرض که زه څه واخلم مایکروسافټ آفیس صحیح ده بل واخلم MS Word فرض که ورد بل واخلم اکسل صحیح ده بل واخلم اکسس او بل پاور پوینټ صحیح پیراګراف کې موږ سره څه دي پیراګراف کې دا دي فرست اف آل دی کې دی بولټس صحیح ده دا ټول ما انتخاب کړ دی باندې زه بولټس اپلای کوم سمپل بای ډیفالت بولټس دا دي صحیح ده دا بولټس مونږه بغیر د بولټس اپلای نه د شارټ کټ څه شی دی د دې شارټ کټ دا د شفت سټیرک چې زه کله کلیک کوم او سپیس بټن وهم ډایرکټ بولټس راځي صحیح ده دا شارټ کټ دی صحیح ده او کله چې یو څه ته موږ بولټس اپلای کوو نو څه به واخلو داسې به ټول انتخاب کو او دلته به کلیک وکړو صحیح ده فرض که موږ سره لیکل نشته او موږ څه اپلای کوو بولټس اپلای کوو نو یو خو شارټ کټ درونه اپلای کوو چې شفت اته موږ کلیک کوو یا سټیرک موږ راولو او سپیس بټن کلیک کوو یا انټر بټن سپیس باندې راځي صحیح ده سپیس کلیک کوو نو موږ ته بولټ اپلای کیږي خو که فرض که موږ سره اوس ورډز لیکل نه وي او موږ بولټس اپلای کوو نو څه به کوو لومبی به دلته څه وکړو کلیک به وکړو یعنې بولټس اپلای شو بیا به لیکل پسې کوو او چې لیکل کوو به سنټر وهو بای ډیفالت به بل بولټس راځي ښه اوس موږ غواړو دا بولټس ختم کړو نو دوباره کلیک وکړم بولټس ختم شو صحیح ده خو دلته بولټس کې ما سره قسمونه دي اقسام دي صحیح ده 1 by 1 زه په دې باندې 1 بولټس اپلای کولی شم دا ټول بولټس دې ځای نه اپلای کیږي سمه ده ښه اوس دلته define new bullets symbols دا سیمبلز دي ښه سیمبلز کې دا بولټس هم موږ راوستلی شو چې دا بولټس موږ څه کو اپلای کو فرض که دا بولټس څومره څنګه اپلای کوي هغه شان اوکې باندې کلیک وکړه دا بولټس اپلای شو صحیح ده بای ډیفالت موږ ته دا بولټس راکړي دي نور راوستل غواړو د دې ځای نه صحیح ده سیمبلز ښه بولټس موږ د پکچر نه هم جوړولی شو صحیح ده دا وایي چې آنلاین پکچر غواړي آنلاین که موږ سره انټرنیټ آنلاین هم راځي خو چې موږ مایکروسافټ اکاونټ باندې خپل آفیس ته څه شی لاګین یو نو موږ سره آنلاین هم راځي خو آنلاین هم آفلاین هم موږ رااخیستلی شو آنلاین آفلاین فرض که موږ رااخلو ډیسکټاپ نه راواخلم زه ډیسکټاپ کې فرض که زه دا یو رااخلم صحیح ده دې باندې ما کلیک وکړ نو دا وګوره دلته انتخاب شو دا ډایرکټ نو ما بای ډیفالت بولټس دې ځای نه اپلای کول اوس زه دا څه کوم د دې زه څه کوم د دې اوس زه پوزیشن بدلوم لیفت سنټر کې پوزیشن دا یعنی سنټر ته شو اوس زه څه کوم زه دا دغه ته کوم دا رایټ ته کوم نو دا به لږ څه شي سنټر نه به لږ دې طرف ته شي او لیفت ته کوم درې آپشن دي که نه رایټ او لیفت دا وګوره لیفت ته شو صحیح ده ښه دې ځای نه دغه چینج کېږي ښه یو بل دغه پکې دی دا سیمبلز
چې کله مونږ اپلای کو د دې سیمبل مونږ څه کوو فونټ سایز مونږ چینج کولای شو صحیح ده فرض کما راوغسته دا یو ما راوغسته صحیح ده او دې ته زه څه چینج کوم change list level define bullets left right ها فونټ نه فونټ کې دلته موږ سره څه راځي ډېر آپشن راځي فونټ کې تاسو وایي چې دا د کوم فونټ فیملی سره تعلق ساتي هر یو فونټ فیملی تور ته اپلای کولای شي صحیح ده دا وینګډینګ بای ډیفالت وینګډینګ سره تعلق ساتي صحیح ده دا ته بولډ کول غواړي بولډ لیکه صحیح ده دلته تا پریویو شوټ کیږي د فونټ سټایل از لیمیټډ فار ډیسپلیینګ کلوز میچینګ سټایل وذ سپریټ کم یو سټایل چې ته په دې باندې اپلای کی دلته تاسو سره پریویو کوي نو بولډ باندې مونږه کلیک وکړو ګورو چې بولډ کې څه فرق دی دا وګوره بولډ شوی نه ها اوس فونټ ته واپس راځو بولډ نه ختمو ریګولر ته صحیح ده او سایز دلته مونږ ورته ډیفاین کوو سایز فرض کومه ورکو دومره څه دلته پریویو شو کیږي دلته نه دا وګوره اوکې باندې کله کلیک وکړو نو سایز غټ شو صحیح ده ها دلته راځو سکو فونټ کلر اتوماتیک کلر تورته چینج کولای شي 1 بای 1 انډرلاین سټایل ورته چینج کړئ انډرلاین ورکړئ نه ورکړئ انډرلاین کلر ورته ورکړئ صحیح ده یو دې ځنه اپلای کولای شي صحیح ده دینه 1 بای 1 ته څه کولای شي کلر هر څه ورته چینج کولای شي صحیح ده ها دلته یو بل آپشن پدې کې د لیست لیول چینج لیست لیول چینج لیست لیول کې دا دی چې فرض کته یو تاسو رسي فرض کده ټولو ته ما ورک بولټس می ورک یا می فرض کا دا بولټس ورک صحیح ده دا می ورک اوس څه کوم ورک چې دا غیر تلک سی واکم کلر اتوماتیک ها بای ډیفالت څه دا اوس ما اپلای کو اوس زه وایم چې دا ورلد ایکسل ایکسس د مایکروسافټ سره شي سب آیټمز راشي سب آیټمز پیژنئ لکه یو مین کیټګری د فرض کا پېښور مین کیټګری شو کنه په دې کې ضلع دي په دې کې ضلع څه شي دي مردان دی بونیر دی سوات دی صحیح ده دغه شان ثوابي د کې ضلع دي نو سب ټایټل څه شي شو پېښور شو سب ټایټل څه شو د ضلع شو صحیح ده دغه شان مایکروسافټ یو کیټګری ده یو کورس دی یو سافټویر دی په دې کې کیټګری یا ټایپس او پارټس څه دي دا څلور دي نو دا شان نه دي صحیح زه وایم چې دا د دې ته لیول چینج کما او دې سټایل ته چینج کما صحیح ده نو مایکروسافټ شو دا سب کیټګری شو صحیح ده د دې نه علاوه ته د یو نه ډیرو کوم کولای شي یو نه ډیرو کې ته کوي نو فرض کا ته دلته بل دغه اپلای کې ته دلته بل کورس اپلای کې فرض کا ته وای چې دغه کمپیوټر کورس دی دا بل یو تاسو سره دی دغه بل یو فرض کا تاسو سره دی ګرافیکس صحیح ده ګرافیکس ډیزاینینګ صحیح ده نو دا بس شي ها دیږي اوس نور دی فرض کا دیږي شو डी आई टी دیږي شو सी आई टी
صحیح ده دې کې شو فرض کا introduction to windows صحیح ها او نور داسې په ګرافیک ډیزاینینګ کې فرض که څه شو په ګرافیک ډیزاینینګ کې شو فوټوشاپ صحیح ده الستریټر او کورل ډرا صحیح صحیح ده اوس زه غواړم چې دې کې د سب کټګوري سب مین ټایټل او سب ټاپکس کې د دې کې فرق راشي صحیح ده نو زه فرض که دا د دې سب آیټمز دي کنه د مایکروسافټ افیس نو زه به دې ته دې شان دا چینج لیول دا کوم صحیح ده دا ډي آی ټي دا د کمپیوټر کورسز دغه دي کنه سب آیټمز دي نو دا به زه دې ته داسې کوم صحیح ده دغه شان دا هم څه دی دا هم د دې او دا درې وړه د دې سب دي دا به زه داسې کلیک صحیح ده اوس فرض کا په دې کې یو داسې کورس دی په دې کې فرض کا اوس داسې کورس دی چې هغه څه شی دی هغه د 1 month د 3 months سرټیفیکیټ هم دی کنه ډي آی ټي 3 months ډي آی ټي 3 months هم پکې دی فرض کا او ډي آی ټي فرض کا دی 6 months صحیح ده 6 months هم دی اوس دا ډي آی ټي 3 months او ډي آی ټي 6 months دی دا د ډي آی ټي سب آیټمز شو کنه سب آیټم شو نو دا زه چینج کوم نو دا زه فردر که زه دا د داسې چینج کوم داسې نو دې کې خو هېڅ فرق رانغی دلته یې ماته نور آپشن راکړي دي دا وګوره داسې صحیح ده فردر مونږ ډیوایډ کړه صحیح ده دغه شان ته خپل ټاپکس او د بولټس اپلای کولای شي مختلف قسم استعمال لپاره کلیر دی بولټس کلیر شو ها دا بل څه شی دی دا نمبرینګ دی څنګه چې مونږه بولټس اپلای کړه دغه شان مونږه نمبرینګ هم اپلای کولای شو بای ډیفالت په دې ځای کلیک کوم 1 2 3 دا نمبرینګ دوی ته ورکوي او که زه دې ځای نه کلیک وکړم او دا 1 2 3 دې سټایل ته چینج کوم ګوره پریویو ته ګوره هلته چینجینګ راځي پکې صحیح ده دغه شان ای بی سی ورکوم صحیح ده څنګه چینجز زه کوم دا شان زه دې کې چینجز کولی شم او دغه شان چې څنګه بولټس کې سب دغه دې کې هم شته صحیح ده چینج لیول زه ای ته چینج کوم دا فرض که کنټرول زد دا وګوره دا بای ډیفالت ته چینج شو اوس زه څه کوم دې کې د دې درې وړو نمبرینګ دې ته څه ته چینج کوم دا زه چینج لیول دې ته چینج کولی شم صحیح ده څنګه چې بولټس کې هغه شان دلته هم دي اوس بل آپشن پکې څه شی دی چینج ډیفاینډ نیو نمبرینګ کې دا حساب دی
فرض که زه دلته ولیکم چې اوس د دې سره څه چل کومه دا زه غواړم فرض که چې دا 4 نه دی دا 4 د چینج شي لکه فرض که دا 4 د ما سره څه شي دا 1 2 3 پورې دا نمبر راشي او بیا د کته نور کنټینیوس نشي نو دلته تا ته آپشن درکړی دی چینج نیو نمبر فارمیټ دا 4 زه څه ته چینج کوم دا 4 زه فرض که 5 ته څه کوم دا زه دوباره 1 ته کوم دې ځای نه کېږي دې باندې چې زه کله رایټ کلیک وکړم رایټ کلیک start at 1 دا وګوره 3 نه خو بیا 1 نه سٹارټ صحیح ده دا اوس واپس زه څه کوم کنټینیوس نمبرینګ ته چینج کوم واپس چینج 1 نه 8 پورې دغه شان دغه کوم set numbering value دلته سیټ کوم زه وایم چې دا 1 نه 3 پورې لاړ شي دې ځای نه یا خو فرض که سٹارټ شي د 10 نه صحیح ده نو صرف 10 نه سٹارټ صحیح نه 1 2 3 بیا 10 11 12 13 صحیح ده اوس بیا زه څه کوم بیا زه دا کنټینیوس کوم بیا دغه 4 نه کنټینیوس نو دا ټول دې ځای نه 1 by 1 کېږي set numbering value دې ځای نه کېږي ها set numbering value دغه شان بل اپشن دی ملټي لیول لیست صحیح ده دا دواړه کمبایند کړي دي نو که دا ټول زه سلیکټ کړم او دا ورته اپلای کړم نو دلته زه څه اپلای کول غواړم دلته فرض که زه اپلای کول غواړم دا یو صحیح ده بل څه اپلای کول غواړم دا زیاتره موږ د دې لپاره استعمالو چې فرض که دا زه واخلم څه شی دا لومبی د نمبرینګ نه ختم کړم ساده فارم ته چینج او فرض که زه دا دغه کومه چینج کړم هیډینګ 1 ته صحیح ده دا وروستو راځي جست یوزینګ دپاره صحیح ده دا هیډینګ 1 ته چینج کوم دا پکې چینج کوم فرض که دا هیډینګ 1 او دا هیډینګ 1 صحیح ده او دا څه کوم دا هیډینګ 2 ته چینج کوم دا هیډینګ 2 ته چینج کوم او دا دواړه هم هیډینګ 2 ته چینج کوم صحیح دا هم ورسره هیډینګ 2 صحیح ده نو دا هیډینګ 1 او دا هیډینګ 2 دا اکثر سړی څه کوي د بوکس یا آرټیکلز یا څه شی چې لیکي نو دا هیډینګ هغه کې بیا استعمالیږي نو اوس دا ما چینج کړه اوس زه راځم ملټي لیول ته دې ته دې کې اوس فرض که زه دا اپلای کوم نو ګوره article 1 article 2 article 3 session 1.01 session 1.02 او session article 2 کې 2.01 2. دا دې فارم ته پراپرلی تا ته څه کوي چینج کوي صحیح ده دا دې ځای نه ته فردر دام په اپلای کولی شي صحیح ده ګوره 1 1.1 1.2 تاسو به چپټر یې لیدلی که نه چپټر یې په دې ډیوایس دلته وګوره دا یې دې ته چینج کوي چپټر 1 کې دا دی چپټر 2 کې چپټر 3 کې دا دی صحیح ده دا ټول داسې چینج کولی شي ملټي ویلیوز ته دغه شان دی نه لیول چینج لیست لیول دی ځای نه چینج کولی شي ډیفاینډ لیو ملټي لیست ډیفاینډ نیو سټایل دا ټول 1 by 1 دی نه کولی شي نارمل دا اپشن چې دی دا سارت اپشن دی سارټینګ څه ته وایي ترتیب ورکول سارت A to Z کوي فرض کا ascending او descending پوهیږئ که نه اوس دا ورکوم زه
A to Z په اپلای کوم صحیح ده نو دا ماته سره کوي سارت بای څه پیراګراف او دلته یو څو آپشن دا آپشن زیات تر پسې کې استعمالېږي لومبه منګه شروع کوو د سنه که فرض کړي باندې زه اوکې باندې کلیک وکم نو دا ماته ټول څه ټول سارټینګ اپلای کنه دیتا اوس بیا زه په دې باندې کلیک وکم دا ما اسندینګ څه ته وایي نزولی او ډیسندینګ سعودي اوس فرض کړي چې باندې اپلای ډیسندینګ کوم مخکې مونږ اسندینګ اپلای اوس ډیسندینګ اپلای کوم نو څه شو دبليو اس پی او ان ایروستو صحیح ده ټوټل دا ټول ورډز چې دي دا تا اسندینګ او ډیسندینګ ته چینج کړي اوس دا زیاتر ټیبل کې مونږه خې اپلای کولای شو فرض کا مونږه څه وکړو مونږه د انسرټ تک راشو او دلته یو ټیبل مونږه ډرا کو فرض کا دا یو ټیبل صحیح ده دلته څه فرض کا نیم دلته شو څه شی دلته شو کورس صحیح ده دلته شو کلاس دلته فرض کا کلاس شو او دلته شو رول نمبر صحیح ده فرض کا نیم کې زه څه ورکم نیم کې ورکم خان نیم کې ورکم فرض کا خان او دلته کورس کې ورکم فرض کا آفیس صحیح ده کلاس کې ورکم مارنینګ صحیح ده مارنینګ کلاس رول نمبر کې ورکم 1 صحیح ده بل یو انټری ده فرض کا عابد صحیح ده عابد شو عابد په څه کلاس کې ده وینډوز کلاس کې ده صحیح ده وینډوز کورس کې ده ښه که دغه ایونینګ ده صحیح ده او رول نمبر ده فرض کا 3 رینډملی ورکو صحیح ده بل دې څه شی فرض کا کامران دې فرض کا په ډي آی ټي کې ډي آی ټي صحیح ده او دیم په مارنینګ کې ده جست فار ایگزامپل صحیح ده او دا شو 2 اوس زه څه کوم زه دې باندې اپلای کوم واپس هوم ته راشم کنه دا ټول ټیبل ما سلیکټ ک صحیح ده دې باندې زه اپلای کوم آرډرینګ اوس دې ما ته وایي چې ته سارت بای څه کوي سارت بای کالم 1 کالم 1 باندې سارټینګ کوي که سارت بای کالم 2 کالم 3 څه باندې سارټینګ کوي نو فرض کا مونږه سارت بای کالم 1 کلیک ک او اسندینګ هم کلیک ک ټایپ ټیکسټ یوزینګ پیراګراف ها نو زه به څه وکم زه اوکې باندې کلیک وکم چې ما ته څه آپشن راکړي نو ما سره څه شو ما سره هغه نیم کورس کلاس دا ما نه غوښتل کنه ما ویل چې صرف نو ما سره کم نیم دا کسان چې دي دا سټوډنټان چې دي دا د ماته اسندینګ ډیسندینګ آرډر ته دغه کی کنورټ کی نو دا ما سره د څه کار وشو چې دا ما نه غوښتل نو زه واپس سو کما دی باندې د څه یو آپشن اپلای کوم چې دا نیم کورس کلاس رول نمبر دا په ځای پاتې شي او دا نور ډیټا چې ما سره کوم ټیبل کې پراته ده هغه د ما سره څه شي اسندینګ او ډیسندینګ ته تبدیل شي نو دا به د نو هیډر رو په ځای زه هیډر رو ته چینج کوم نو هیډر رو ما سره څه شي ده نیم وغیرہ وغیرہ نیم کورس کلاس او رول نمبر نو دا دې پکې څه شي دا دې پاتې شي پکې او څه دې ورته اپلای کوم اوکې وګوره
A عابد مخکې راوړل، کامران او خان د رستو راوړل. صحیح ده. دې کې فردر نور آپشن هم دي. نور آپشن دا دي چې فرض که زه دا دوباره بیا په څه باندې کوم، کالم 1 باندې دوباره بیا په څه باندې دا ټول ډیزاین 1 by 1 ته اپلای کولای شي. آپشن ته که چېرته ته راشي، آپشن ته راشي نو تا ته آپشن کې ته راشي که نه، او دلته ټیبز باندې کلیک وکړي نو دا ټیبل دی. صحیح ده. دا ټیبل دی او ټیبل نه سوري دا ټیب نه دی، دا درې آپشن نور دي. یو ټیب دی، یو کاما دی، یو آدر دی. دا درې واړه موږ څنګه اپلای کوو؟ دا درې واړه موږ داسې اپلای کوو که نه، دا خو د ټیبل کارو که نه، ټیبل کارو نو دا ما ډیلیټ. صحیح ده. دا ټیبل هم ما فرض که څه کړه ختم کړه. صحیح ده. اوس زه څه غواړم چې ټیب او دغه اپلای کړم، ټیب او کاما. نو دلته به راشم، لومبی دلته به ویو ته راشم او رولر په دې باندې اپلای کړم. صحیح ده. دا وروستو راځي خو زه خپل مقصد دپاره دا اپلای کوم. که چېرته موږ غواړو چې یو ټیب، دا ټیب نه دی، دا ټیب دا 0.5 انچ ون ټیب بټن زه کله کلیک کړم 0.5 انچ ما سره جمپ وایي. صحیح ده. بیا 0.5 با 0.5. صحیح ده. نو زه غواړم چې ما سره دا ټیب دومره کار وکړي څنګه چې زه غواړم. نو زه فرض که په 2 باندې کلیک دلته وکړم، 2 باندې ما کلیک وکړ، دلته توره نښه راغله. نو اوس به ټیب ما سره څومره کار کوي؟ ټیب به ما سره هغومره کار کوي کوم ځای ته چې ما نښه ډیفاین کړه. بل ټیب دی ما سره فرض که په 4 باندې کار وکړي. صحیح ده. اوس به 4 ته ځي. سمه ده. اوس زه راځم دې کې څه پوټ کوم؟ دې کې زه ډیټا پوټ کوم. فرض که نیم او بیا ټیب، جاب او بیا ټیب، څه شی دغه سیلری. صحیح ده. دا ما ټول اپلای کړه. سیلری څه سپیلینګ دی؟ صحیح شو. اوس نیم کې زه څه ورکړم؟ نیم کې زه ورکړم فضل حق. صحیح ده. جاب کې څه ورکړم؟ جاب کې ورکړم فاینانس. صحیح ده. فاینانس. سیلری کې څه ورکړم؟ 10,000. صحیح ده. بل ورکړم محمد الله. صحیح ده. جاب کې څه ورکړم؟ ټیب باندې به ځم. صحیح ده. جاب کې به څه ورکړم؟ جاب کې به ورکړم فرض که HR. صحیح ده. HR بیا ټیب. سیلری څومره شوه؟ فرض که سیلری شوه د دم 10 یا 11,000 فار ایگزامپل. بل ورکړم فرض که بلال. صحیح ده. بلال ما کلیک. بیا ټیب د دې پوزیشن څه دی؟ فرض که څه دی؟ سیکیورټي دی. صحیح ده. او بیا ټیب باندې د سیلری څه شوه؟ 5,000. صحیح ده. دغه شان نور. اوس دا ټول کار موږ په څه باندې وکړو؟ دا موږ په ټیب باندې وکړو. صحیح ده. بای ډیفالت ټیب که ته کلیک کوې نو تا ته 0.5 انچ جمپ وایي، خو ټیب موږ په خپله ډیفاین کړه چې موږ ته د 2 انچ جمپ وایي. صحیح ده. دا د رولر په مدد باندې موږ وکړو. نو اوس زه دې باندې څه اپلای کوم؟ دې باندې زه سارټینګ اپلای کوم. صحیح ده. سارټینګ اپلای کوم. هیډینګ رو پکې اخلم. صحیح ده. هیډینګ رو مې واخیسته. اسنډینګ ته دې ما څه چینج کړي. وګوره ټوله ډیټا موږ سره په ځای پاتې شوه. هغه ټایټل هیډینګ ما سره په ځای پاتې شو. نور ته سارټینګ ورکړه. اوس زه څه کوم؟ دلته که زه آپشن ته راشم بای ډیفالت موږ سره ټیب څه دی؟ سلیکټ دی. ځکه چې دا ډیټا موږ ټیب په ترو باندې واچوو.
نو اوس څه کوم زه اوس زه بله ډیټا اخلمه زه اخلم هغه کې زه څه لګوم نیم کاما بل اپشن د کاما وکنه نیم کاما ایڈریس کاما کنټیکټ نمبر شو کنه نیم کې څه ورکوم عابد فار ایگزامپل کاما ایڈریس شو فرض کا بنیر کاما کنټیکټ شو 0343 فار ایگزامپل صحیح ده بل شو فرض کما سره نومان صحیح ده نومان کاما سوات صحیح ده کاما 0310 صحیح ده فار ایگزامپل بل شو موږ سره څه دې ته لږ سپیس ورکوم بل شو موږ سره بلال صحیح ده کاما ثوابی کاما دغه شو دا کنټیکټ نمبر شو 0333 صحیح ده اوس دې باندې څه کوم سارټینګ اپلای کوم نو هیډینګ به ورته راوالم صحیح ده هیډینګ مې واخیسته او اسینډینګ په اپلای کوم صحیح ده ګوره هیډینګ پاتې دی او نور سارټینګ وشو کنه او که اپشن ته زه راشم باید ډیفالټ کاما دلته سلیکټ ده دغه شان د کاما په ځای مونږ څه کولی شو کاما په ځای مونږ بل یو دغه چې دی د ساین هغه مونږ اپلای کولی شو فرض کړه زه دلته اپلای کوم چې ډیش فرض کړه اپلای کوم سلیش صحیح ده هر یو چې اپلای کوم نو هغه به هلته ما سره را اخلي سمه ده دې ځای پورې کلیر دی ښه اوس زه څه کوم زه فرض کا دا یو ټیبل چې دی کنه دا یو ډیټا چې ده دا د څه ته چینج کوم فرض کا ویو باندې زه کلیک وکم یا ریویو باندې لیاوټ ډیزاین انسرټ فرض که دلته موږ څه کو بل ټیبل راکو دا شو ټیبل صحیح ټیبل کې زه څه واخلم فرض کا فار ایگزامپل نیم بل واخلم فرض کا کنټیکټ بل واخلم ایډریس صحیح ده په نیم کې زه څه واچوم صحیح ده کنټیکټ کې واچوم بنیر او په ایډریس کنټیکټ کې واچوم دا فرض کا کنټیکټ شو دا شو ایډریس او دا شو امین دا شو کنټیکټ دا شو ایډریس او دا شو منان دا شو کنټیکټ جست فار ایگزامپل صحیح ده
ثوابي د شو نومان خاندا شو فرض کا مردان. صحیح دی. دې باندې اوس څه اپلای کوم؟ دا ټول ټیبل ما سلیکټ کړ. صحیح ده. دلته راځم د سارټینګ ته او زه راځم آپشن ته. آپشن کې به څه وکړم؟ آپشن کې فرض کړه کیس سینسیټیو ما اپلای کړ. کیس سینسیټیو مطلب دا دی لومبی زه دې ځای نه فرض کړه څه اپلای کوم؟ هیډر رو اپلای کوم، آپشن ته راشم، کیس سینسیټیو په اپلای کوم او اوکې کوم او دا اوکې کوم. نو ما ته خو آرډرینګ وشو، خو د کیس سینسیټیو آیډیا څنګه ده؟ کیس سینسیټیو آیډیا مطلب دا ده چې دلته یو امین دی د هغه نیم د کیپټل نه سٹارټ دی. صحیح ده؟ صحیح ده. او بل امین دی د هغه نیم د سمال نه سٹارټ دی. نو کیس سینسیټیو دی کې اوس څه کوي؟ دا یو سلیکټ کوم. صحیح ده. سلیکشن کوي هر وخت. کیس سینسیټیو څه کوي؟ ما ته کیس سینسیټیو دا کار کوي ګوره سمال الفابet امین ما ته بره ټاپ ته راوسته او کیپټل لیټر والا ما ته ډاون کنو. کیس سینسیټیو دا کار دی. صحیح ده. صحیح ده. سارټ کالم اونلی چې دی کنه دا یو ټیبل دی. دلته زه څه سلیکټ کوم؟ دا وګوره کله چې دا نښه ما سره راشي دا نښه نه ده. دې کې ما سره څه کېږي؟ اونلی ون کالم سلیکټ کېږي. صحیح ده. اونلی ون کالم ما سلیکټ کړ او دا کې زه اسینډینګ آرډرینګ کوم. صحیح ده. دا هیډر رو به زه کلیک کوم او وګوره سارټ کالم اونلی آپشن ما سره آن شو کنه. دا چې زه کله اپلای کوم اوکې کوم نو ما سره به څه وشي؟ آرډرینګ به وشي. دا خو اوس موږ ته پته ځکه ونه لګېدله چې دا موږ اسینډینګ، اوس دا زه ډسینډینګ ته کنورټ کوم او راځم دلته دا چک آن کوم. صحیح ده. اوس ګوره اونلی دا نور د ډیټا موږ سره پاتې ده. صحیح ده. خو دا یو کالم موږ سره څه شو؟ اسینډینګ او ډسینډینګ ته. صحیح ده. دې ته پورې کلیر ده؟ څه مسله خو پکې نه وي. لږ بورینګ دی خو دا دی چې ښه فرض که زه واخلم یو پیراګراف، فرض که زه واخلم یو ټیکسټ. صحیح ده. او دا زه څه کوم؟ دا زه لږ وړوکی کړم چې تاسو ته ښه اندازه وشي. صحیح ده. دا اوس ما سره پیراګراف دی که نه؟ دا یو پیراګراف دی، دا بل پیراګراف دی، دا بل پیراګراف دی، دا بل پیراګراف دی. نو د دې آپشن څه مطلب دی؟ د دې آپشن دا مطلب شو هاید. صحیح ده. یا شو یا هاید که څه هاید که کوم ځای کې پیراګراف اینډ شوی دی هغه ځای ماته شو که. دا وګوره دلته پیراګراف اینډ دی، دلته اینډ دی، دلته اینډ دی، دلته اینډ. دا ټول ماته په دې باندې شو کېږي. صحیح ده. او دا هاید کوم دلته هاید کېږي. صحیح ده. ښه دا هم کلیر شو. اوس راځو دلته څه کوو؟ دا یو پیراګراف دلته پرېږدم، دا نور ختموم. دا درې آپشن چې دي دا څلور، دا د الاین آپشن دی. الاین ترتیب ورکول یو پیراګراف ته. صحیح ده. by default left align selected دی. left align مطلب دا چې نور دا هو adjust
ها لیفت دا بای ډیفالت چې کوم راځي دا لیفت لاین دی صحیح ده اوس دا مونږ سنټر ته کنورټ کوو نو سنټر یې مونږ ته په دې شکل کې راکړي صحیح ده او دا مونږ رائټ ته کنورټ کوو رائټ یې مونږ ته په دې شکل کې راکړي او دا مونږ ایڈجسټ ته کنورټ کوو ایڈجسټ یې مونږ ته په دې شکل کې راکړي او فرض که دا مونږ کنټرول زد کنټرول زد شفت انټر ها دا اوس مونږ ته کوم شکل کې راکړه پوره جسټیفای کړه صحیح ده یو سر نه بل سر ته ورسېده مخکې داسې وکنه اوس څنګه شو جسټیفای شو صحیح ده کله چې یو دغه ته لیکي دا یو لیټر یا اپلیکیشن ته لیکي نو هغه به خامخا جسټیفیکیشن باقي راولي صحیح ده او دا څه شی دی لاین ان پیراګراف سپیسینګ لاین پیراګراف سپیسینګ کې څه کیږي دا 1.0 دومره دی 1.15 دومره دی 1.5 دومره دی 2.0 دومره دی 2.5 دومره دی 3 دومره دی لاین سپیسینګ آپشن کې فردر ته څه کولای شي دا سیوا کولای او کمولای شي صحیح ده دې ځای نه ته څومره آپشن ورکوي دا وګوره دا د انډیکشن دی او دا یې پکې څه شی دی دا پکې دغه دی دا پکې سپیسینګ دی 1.15 دی څومره ته لوی دومره ډیرولی شي دا وګوره څومره ډیر شو صحیح ده دې ځای نه ته 1/1 خو افیشلی چې دی 1.5 یوز کیږي صحیح ده او کله چې دی یو بل آپشن دی کنټرول پلس 1 سره چې دی کنټرول پلس 1 سره سپیسینګ 1 راځي 1 پوینټ کنټرول پلس 2 سره کنټرول پلس 3 سره کنټرول زد کنټرول پلس 2 سره دومره راځي او کنټرول پلس 5 سره چې دی کنه دا 1.5 سلیکټ کیږي صحیح ده دا یې شارټ کټ دی سمه ده ها space before paragraph او remove space after paragraph add space before paragraph کچرته مونږ دلته راشو دلته نو په دې کې مونږ سره دا یو پیراګراف دی دا بل دی صحیح ده دا ځکه دا یو پیراګراف زه سلیکټ کړم فرض که دا یو ما سلیکټ دا پیراګراف ما سلیکټ نو سپیس add space before paragraph صحیح ده د پیراګراف من مخکې سپیس اډ کا دلته زه سپیس اډ کما مخکې نه هم دلته سپیس وو چرته سپیس نه او ته اډ کول غواړې نو دلته سپیس اډ کولای شي او ریموو سپیس افټر پیراګراف دا چې زه کله کلیک کوم نو دې ځای نه ګوره هغه سپیس ختم شو وینې دا دې لپاره استعمالیږي ساده آپشن دی مطلب دې لپاره صحیح ده او دا یو چې دی دا د شیډینګ لپاره دی سوری موږ ورکوو پیراګراف ته فرض که بلیک گرین څنګه موږ ورکوو نو چې دا کله موږ پرنټ کوو نو دقه شان به پرنټ کیږي دې ځای نه مور کلر سلیکټ کولی شو دا کلر دلته موږ اپلای شیډو موږ څه کوو شیډینګ یا سوری موږ ورکوو ښه اوس دا یو ډیټا ده دا زه څه ته کنورټ کوم ټیبل ته کنورټ کوم صحیح ده ټیبل ته کنورټ کوم ټیبل نور څه خو بارډر یې کنه دا بارډر آپشن دی لپاره بای ډیفالت دا یو سلیکټ کوم نو دا د ډاون بارډر اخلي صحیح ده او که فرض کا بارډر ټاپ سلیکټ کوم بارډر ټاپ یې واغسته صحیح ده ډاون او ټاپ یې دواړه واغستل ښه نو دا اف کما او دا هم اف کما نو فرض که زه دې ته څه ورکول غواړم بارډر لیفټ ګوره بارډر لیفټ یې واغسته بارډر رایټ ښه نو بارډر آل بارډر مطلب ټول بارډر آوټساید بارډر صحیح ده او انساید بارډر آوټساید او انساید کې دا فرق دی چې موږ سره کله ډیټا ای او هغه ډیټا ته موږ انساید بارډر ورکولی شو لکه موږ چې مخکې ټیبل اغوستلی شو درته وایم اوس انساید هارزنټل دا چې دی دا
the all border outside inside horizontal inside vertical diagonal down border diagonal up دا ټول په څه کې استعمالیږي دا په ټیبل کې استعمالیږي اوس راځو ټیبل ته صحیح ده دا نور اپشن درته ما بیا ټیبل ته راځو دلته یو هاریزونټل سمپل یو لاین اخلي او دلته ډرا ټیبل کې څنګه چې دغه نه انسرټ نه موږ ټیبل ډرا کوو دغه شان موږ دلته هم ټیبل ډرا کولای شو دا وګوره دا ما ټیبل څه ما ډرا ټیبل ډرا شو صحیح ده ګوره دلته موږ دغه نه صحیح ده ښه او دې ځای نه موږ څه کوو دې ځای نه موږ ګریډ لاین ویو کوو صحیح ده ګریډ لاین چې کله موږ دې ځای نه ویو کړي بیا شو کېږي او څنګه چې موږ دې ځای نه دغه رولر ویو کړی و صحیح ده داسې دا چکې بیا دا کار کوي او بارډر اینډ شیډینګ بارډر اینډ شیډینګ کې تا ته اپشن درکوي چې ته فرض کا څه ته بارډر ورکول غواړې ته د کرنٹ سلیکشن ایریا ته بارډر ورکول غواړې څنګه بارډر ورکول غواړې نان مطلب نو بارډر باکس په شکل کې شیډو د شیډو په شکل کې 3D په شکل کې دې ځای نه 1 by 1 سټایل ته سلیکټ کولای شي فرض کا ما باکس سلیکټ صحیح ده او بارډر سټایل می فرض کا دا یو سلیکټ صحیح ده کلر می دا یو سلیکټ صحیح ده ویډث پلنواله دا می سلیکټ صحیح ده او اوکے می دې بارډر واسطه کنه صحیح ده وس زه سور د اپلای کوم دې ځای کې وکنه پیج ته بارډر ورکو هول پیج څه دی هول پیج دې ته مونږه بارډر ورکو دلته اوس دا فلحال په نن کې دی نو زه فرض که دا یو سلیکټ کوم باکس صحیح ده باکس مې سلیکټ کړ او دا مې سلیکټ کړ اوکې مې کړ نو دا ټول پیج ته څه اپلای شو بارډر اپلای شو صحیح ده اوس زه څه کوم دلته بل اپشن دی شیډینګ ته صحیح ده فل کلر فرض کما دا سلیکټ کړ صحیح ده او دا مې اوکې کړ دلته شیډینګ هغه سمپل د دې ځای نه مې اپلای کېږي صحیح ده اوس یو څو اپشن دي چې هغه مونږ په بارډر کې هغه چې کوم پاتې شو فرض که دې نه زه دا زه ټول سلیکټ کړم او دا زه څه ته چینج کړم ګوره آل بارډر آوټساید بارډر انساید بارډر یعنی انساید هاریزونټل انساید ورټیکل دا هاریزونټل کار کوي ورټیکل ځکه کار نه کوي چې دلته موږ سره کاماز دي صحیح ده دا چې کله ټیب فارم کې عابد او ټیب او بنیر او بیا ټیب دا ټیب دې پسې ټیب لګا ټیب صحیح ده دا هم ټیب شو صحیح ده دا به ختم دا چې ټول زه سلیکټ کړم او دې ته څه ورکوم دا وګوره آل بارډر انساید بارډر هاریزونټل بارډر ورټیکل بارډر I think چې دې کې ولې کار نه کوي بهرحال ښه کله چې دا موږ ټول څه کوو اوس فرض که دا ډیټا موږ څه کوو دا ډیټا موږ چینج کوو ټیبل ته صحیح ده دلته به راشو کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل صحیح ده دا ټیبل ته چینج شو اوس څه کوو اوس دلته په دې باندې دې ته موږ څه اپلای کوو دا 1 by 1 ګوره نو بارډر کې ټول بارډر ختم شو آل بارډر آوټساید بارډر د ټیبل چې خپل وو هغه خو دي خو بارډر ورکوي زمونږ چې کوم ډیفاین بارډر دی ګوره انساید هاریزونټل ته د خیال دی انساید ورټیکل ته د خیال دی صحیح ده انساید کې چې کوم ورټیکل دی ډایګنل اپ
یعنی هوريزونټل لاین صحیح ده. دا ټول دلته 1 by 1 اپلای کیږي په ټیبل باندې صحیح ده. ډیټا خپل ټیبل ته کنورټ کولای شي. کله د ټیب استعمال کړئ یا د سپیسیفیک سپیسز ورکړي بیا ټیبل ته ایزیلی خپل ډیټا کنورټ کولای شي. بس دې دومره ختم شو. سبا به دا وکړو سټایل صحیح ده. سټایل او ایډیټینګ دا ټول ان شاء الله چې سبا به ختم شي.